پاکستان له افغان کډوالو وغوښتل چې د روانې میاشتې تر پایه له دغه هیواده ووځي، خو افغان کډوال د اسلامي امارت او د کډوالو نړیوالې ټولنې چارواکي څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه پوښتنه کړې چې د مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده ووځي. د وزارت په خبرپاڼه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې د راتلونکي میاشتې له لومړۍ به د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې واکمني د ټولو بې اسناده کډوالو ترڅنګ د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې. پاکستانی چارواکي وایي دغو کډوالو ته د ایستلو لپاره پوره وخت ورکړل شوی او د کډوالو د ستنېدو پر مهال به له هیڅ چا سره ناسم چلند نه کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي ټولو ناقانونه بهرنیانو او افغان اسناد لرونکو وګړو ته سپارښتنه کیږي چې د دې میاشتې له 21 نیټې څخه مخکې پر خپله خوښه له هیواده ووځي. له هغه وروسته ایستل به د راتلونکي میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شي. له پاکستان د کډوالو ایستلو بهیر د 2023 زیږدیز کال د نومبر په میاشت کې پیل شو. پاکستانیو چارواکو ویلي هغه کسان چې په دغه هیواد کې پاتېږي باید ټول قانوني بهیر بشپړ او د دوی اساسي قانون ومني. له تیرو 2 میاشتو را پدې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند ترسره شوی او لا هم روان دی. د همدې کب میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي امارت استازي ویلي وو چې د پاکستان واکمني دوی ته له خبر پرته له پلازمینې او راولپنډۍ څخه د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې غواړي چې ټول افغان کډوال وباسي. د استازي پر خبره چې دا د پاکستان د واکمنۍ رسمي پریکړه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.